احمد مسعود وایي داسې حکومت غواړو چې له خلکو یې مشروعیت ترلاسه کړی وي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. د باغیانو جبهې په نامه د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې مشر احمد مسعود وایي افغانستان داسې یوه حکومت ته اړتیا لري چې مشروعیت یې له خپلو خلکو ترلاسه کړی وي. نوموړي دا څرګندونې ویانا کې د هغې 3 ورځنۍ غونډې په څنډو کې رسنیو ته کړي چې د طالبانو یو شمېر مخالف سیاستوال پکې راټول شوي دي. د غونډې ګډونوال وایي دوی په دې ناسته کې د افغانستان پر سیاسي او امنیتي راتلونکي خبرې کړي. د ناستې پر 2مه ورځ احمد مسعود یوې خبرې ناستې ته وویل موږ ټول باید پر یوه داسې مشروع بهیر هوکړې ته ورسیږو چې خلک پکې د خپلې راتلونکي ټاکلو لپاره اجازه ولري. دا هغه څه دي چې زه یې غواړم. طالبانو له ما سره د خبرو پر مهال د دې کار مخالفت کړی. په ټول افغانستان کې خلک له ستونزو سره مخ دي. له غزني او کندهار نیولې بیا تر پنجشیر، بدخشان، بغلان او خوست پورې زموږ هڅې د ټول افغانستان لپاره دي. د اتریش د یوه څیړنیز بنسټ لخوا د دې 3 ورځنۍ ناستې ته د افغانستان د تیر حکومت ځینې وزیران، چارواکي او یو شمېر ښځینه فعالان هم وربلل شوي دي. طالبانو تر اوسه په ویانا کې د خپلو مخالفینو دې ناستې ته کوم غبرګون نه دی ښودلی، خو په تیره کې یې ټینګار کړی چې حکومت یې ټول شموله دی او هر څوک چې یې پر ضد جګړه کوي باغي دی. د ویانا د دې ناستې په ملاتړ او مخالفت کې هم یو شمېر خلکو احتجاجونه کړي. ځینې کسان دا ډول ناستې افغانستان کې د روان وضعیت د سیاسي حل لپاره اړینه بولي، خو یو شمېر نور بیا د دې غونډې پر ګډونوالو نیوکې کوي او وایي دې کسانو په خپل وخت کې د افغانستان ښېګڼې لپاره هیڅ نه دي کړي او ازمایل شوي نسخې باید بیا تکرار نشي. دوستان دا و زموږ د نن ورځې چمتو کلی خبر. تر بیا ښه وخت.